الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یوې خور پوښتنه کړې ده چې په غسل کې د ښځې کوڅۍ خلاصول یا غوړول لازمي دي که نه، او که چیرې د ښځې ویښتیان کوڅۍ نه وي خلاص وي ایله وي د هغې ټولو ویښتیانو لندول په غسل کې فرض دي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو خویندو، اوله مسئله دا ده چې که چیرې د زنانې ویښتیان کوڅۍ وي یعنی اودل شوي وي چې بعضې زنانه ورته چوچي وایي، په دغسې شکل کې وي نو د هغې خلاصول لازمي نه دي چې صرف د دې ویښتیانو بیخو ته اوبه ورسوي او اوبه ورسیږي بس غسل صحیح دی. د دا ویښتیانو خلاصول یا ټول ویښتیان لندول هغه لازمي او ضروري نه دي. او دویمه مسئله دا چې که چیرې ویښتیان خلاص وي ایله وي بیا د دې ویښتیانو بیخ ته اوبه رسول او تمام ویښتیان لندول فرض دی. حتی که یو ویښته هم وچ پاته سي نو غسل صحت نه لري. رد المحتار اول جلد 143 صفحه، احسن الفتاوى دویم جلد 15 صفحه، فتاوى دارالعلوم دیوبند اول جلد 145 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.